د هغې نه به سوال دا دی چې یو زنانه احتلام ورته وشي او هغه پوه شي چې ماته احتلام شوی دی، نه دا به غسل کوي او که نه؟ ځکه چې هغې له حیا ورځي که غسل وکړم خلک وایي چې څه چل شوی. جواب د دې مسلې هغه دا دی، احتلام په اصل کې دې ته وایي چې ښځه یو که سړی دی په خوب کې داسې څه ویني چې کوروالی کوي یا د هغې په شان نور څه، د هغې د لاسه غالبا مني ځي د انسان نه، غالبا اگر که لازم نه ده. او چې کله زنانه داسې اثرات ویني چې د هغې نه مني تلې ده په خوب کې، نه دا بیا غسل کوي. او که څه اثرات یې ونه لیدو نو بیا به غسل نه کوي. دا مسله د سړي او د ښځې لپاره یو شان ده. نو دا لنډه یاده ساتئ، یو سړی دی په خوب کې ولیدي مثال کې کوروالی کوي یا بل سره شهوت کار کوي، سهار چې راپاڅېد نو په پرتوګ باندې څه اثرات نه وو، نو په ده باندې غسل نشته. یو سړی دی احتلام ورته یاد هم نه دی چې ما څه لیدلي څه نه ولیدلي، خو چې راپاڅېد په پرتوګ باندې اثرات ولیدو د منۍ، نو په ده باندې غسل شته. مطلب دا چې خبره ټوله تړلی شوې ده په منۍ سره، چې دې ولیده نو تا باندې غسل شته، چې دې ونه لیده غسل په تا باندې نشته. او دې باره کې یو حدیث ته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی د عایشه رضی الله عنها، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. یو سړی دی سهار راپاسي چې وګوري دا پرتوګ یې لوند شوی، خو دا ورته یاد دی چې ما څه لیدلي که څه نه دي لیدلي، خبره ته یې یا لیدلي نه دي. رسول صلی الله علیه وسلم یغتسل، غسل به کوي. وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يرى بللا. او یو سړی د احتلام خوب ورته یاد دی خو سلونوالی محسوس نه کو، رسول الله صلی الله علیه وسلم لا غسل علیه، په ده باندې غسل نشته. بیا سبحان الله دغه حدیث کې دي. بار بار موږ دا خبره کوو چې ګورئ قرآن او حدیث کې هره مسله شته، بالکل د دې رور جواب هغه په دې حدیث کې. نو ام سلیم رضی الله عنها چې کله دا خبره واورېده، یا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك شيء؟ یا رسول الله د زنانو دغه مسله ده. رسول صلی الله علیه وسلم نعم انما النساء شقائق الرجال. او سړي او ښځو په احکامو کې یو شان دي، الا ده چې استثناء راشي. دغه شان یو حدیث کې دا راځي چې ام سلیم رضی الله عنها پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغله او تپوس یې وکړو عن المرأة اذا هي رأت في منامها ما يرى الرجل، چې یا رسول الله یو ښځه داسې خوب ویني لکه سړی چې ویني، هل عليها ان تغتسل؟ په دې باندې غسل شته؟ رسول صلی الله علیه وسلم اذا رأت الماء، چې اوبه یې ولیدې فعليها ان تغتسل، اوبه مطلب یې نه مني. نو زنانه ته هم داسې احترام کېږي لکه څنګه چې سړي ته کېږي، او مسله د دوی یو شان ده. او دا خبره پکې نه چلېږي چې حیا وله ورځي او حیا نه ورځي، دا باندې غسل واجب دی، لازم به غسل کوي. دا بعض وایي چې لکه مثال کې مشران ناسي او پلانې ناسي او علانې ناسي، ډېرې طریقې شته. ناممکنه خبره چې بالکل داسې طریقه نه، خو غسل پې لازم دی. والله اعلم.